السلام علیکم ګران دوستانو. موضوع د انزال معرفت او د ژر انزال درملنه. راځو نن د انزال اړوند خبرې کوو. ډېر سوالونه ماته راځي، زه ژر انزال لرم، زه ژر انزال لرم، او زه ستاسو جواب په میسج کې نشم درکولی. د ژر انزال اړوند د ژر انزال په انفرادي توګه په ښه توګه مشاورې ته ضرورت لري. باید د مشاورې اتاق موجود وي، باید سکس کلینیک موجود وي تر څو ستاسو تشخیص وسي. داسې په میسج د لارې چې ماته میسج کوئ ستاسو تداوي زه نشم درکولی. په دې امید چې د نن ویډیو تاسو مکمله ووینئ او هغه معلومات چې باید د انزال اړوند یې ولرئ ترلاسه کړئ، او ژر انزال به د ویډیو په منځ کې او په پای کې تاسو ته وویل سي. راځئ نن پر انزال باندې خبرې وکړو. اول راځو وای د انزال اړوند موږ ځینې کاذب باورونه لرو. موږ انسانان ټوله نارینه دا په یاد ولري، هم نارینه هم ښځې، خو نارینه ډېر د انزال اړوند کاذب باورونه لري، دروغجن باورونه لري. دوی دا اړوند علم نه لري، په خیالاتو کې ځانو ته یو دنیا جوړه کړي، یو انزال جوړ کړي. مخصوصا دا لوڅ فلمونه چې ګوري، په لوڅ فلمونه کې چې دا هلک و نجلۍ کوم رول ادا کوي د جنسي رابطې، دوی د دا لپاره کې اکثره کاذب دي، اکثره دروغ دي، حقیقت نه دی. نو تاسو په هغو پسې مه ځئ، بلکې په حقیقت کې د جنسي رابطې زده کړه وکړئ چې واقعا جنسي رابطه څه ده. وای یو درواغ چې په نارینو کې ډیر مشهوره دی، هغه دا دی چې نارینه کولی سي خپل انزال وځنډوي. نه خیر، نارینه نسي کولی خپل انزال ډیر وځنډوي. دغه دروغجن باورونه وای تاسو کم کړئ. راځو وای یو شی چې موږ د انزال اړوند تاسو ته وایو. بعضې نارینه فکر کوي وای زما انډوال 15 دقیقې جنسي رابطه نیسي، بعضې وایي زما د پلانکي انډوال رابطه تر 20 دقیقو پورې رسیږي. دا ټول کاذب باورونه دي. راځئ نن موږ تاسو ته رښتیا ووایو. رښتیا څه دي؟ د جنسي رابطې د لذت وخت د 1 دقیقې څخه بیا تر 8 دقیقو پورې دی، او دا په هر نارینه پورې فرق لري. بعضې نارینه کیدای سي انزال یې د 1 دقیقې په جریان کې وسي، د بعضو نارینو دا د 2 دقیقو په جریان کې کیږي، د بعضو دا د 3، د بعضو دا 4، د بعضو دا 5، د بعضو دا 6 او 8 پورې ځي. خو دا د انزال راتګ، د انزال دوام او د انزال خاتمه دا په هر انسان پورې فرق لري. تاسو د دې لپاره چې مهارتونه زده کړئ د ښه انزال، تاسو مشاورې ته په سکس کلینیک کې ضرورت لري، تر څو تاسو ته دا زده کړه درکول سي چې تاسو څنګه ښه انزال ولرئ. راځو وای انزال د ښځې او نارینه دا فرق لري، دا باید تاسو مد نظر ونیسئ. بعضې وخت ښځه هم له ځان څخه ډېر توقع لري او نارینه هم د ځان څخه ډېر توقع لري. توقعات په جنسي رابطه کې تاسو وای راکم کړئ. وای انزال درملنه فردي ده، د هر فرد د جلا جلا تداوی غواړي. مثلا موږ روانشناسان د په سکس کلینیک کې یو روانشناس لرو، یو بیا سایکیټریست لرو، یو یورولوژیست لرو، یو نسایي ولادي ډاکټر لرو، او یو هم موږ ترڅنګ د اعصابو ډاکټر لرو. موږ 5 ډاکټران یو ځای سره کښینو او د یو فرد اړوند دقیق تصمیم نیسو چې دا یو اوږده پروسه ده چې باید مریض په عملي توګه موږ ته نږدې واوسیږي. راځو وای د انزال درملنه چې د بدن مکمل چیک اپ ته ضرورت لري، او د دغه 5 ډاکټرو شتون ته په کلینیک کې ضرورت لري. وای اول د روابطو درملنه باید وسي، د میړو د معاینې، بیا پر جنسي رابطې باندې خبره وسي. بعضې وخت میړو معاینه خپل په روابطو کې ګڼ شمېر مشکلات لري چې دوی حتی ورته متوجه نه وي. د دې دپاره چې تاسو ښه انزال ولرئ باید اول خپل روابط درملنه کوئ، چې دا کار هم تاسو کولی سئ د روانشناسانو په توسط وکړئ. وای د انزال اړوند راځئ نن تاسو ته ډېر خلاص خبره وکړو. وای د نارینه د کلم د سر څوکه لمس او د ښځې د کلیتوریس د ناحیې لمس د دې سبب کیږي چې تاسو خپل په انزال باندې کنټرول ترلاسه کوئ. وای تاسو یو شی همیشه په یاد ولرئ، وای لمس وکئ د دغه 2 ناحیو، د ښځې د کلیتوریس ناحیې او د نارینې د پن د سر نوک
لمس وای په دغه لمس کې تاسو کوشش وکړئ صبر او حوصله ولرئ ترڅو تاسو په صبر او حوصله باندې تجربه او مهارت ترلاسه کړئ که تاسو تجربه او مهارت ترلاسه نه کړئ نسئ کولی خپل انزال خپل په کنټرول کې ونیسئ نو تجربه او مهارت او صبر د تجربې حاصلولو دپاره هغه څه دی چې تاسو رابطه ډیر ښه کولی سي راځو وایي جنسي رابطې ته ډیر باید د ترمیم په سترګه ونه ګورو چې زه غواړم جنسي رابطه جوړه کړم ژر باید زما جنسي رابطه جوړه سي ژر باید زه دغسې 8 دقیقې والا جنسي رابطه ولرم دغه شیان خپله د دې سبب کیږي چې تاسو ته اضطراب درکړي ډېر فکر د جنسي رابطې اړوند تاسو مضطربه کوي بېقراري ستاسو په وجود کې راځي یو مبهم ویره راځي دغه مبهم ویره د دې سبب کیږي چې ستاسو انزال بېخونده سي د دغه مبهم ویرې یا د اضطراب نه راتګ دپاره یوه حل لاره موږ دا درښوو چې تاسو د انزال وخت ډیر جدي منیسئ کوشش وکړئ د دې پر ځای چې د انزال وخت جدي ونیسئ کوشش وکړئ چې خپل د رابطې څخه خوند واخلئ هغه که ستاسو رابطه یوه دقیقه یا 2 دقیقې یا مثلا د 1 دقیقې څخه کم وخت کې تاسو ډیر پر ځان باندې مه ډیروئ وای تاسو کوشش وکړئ پر خوند باندې تمرکز ولرئ او بل وای انزال د شکر سره پرتله کړئ تاسو که د الله جل جلاله شکر په هر شي کې ادا کړئ الله جل جلاله تاسو ته د هغه ډیر شیان درکوي دا یو ډول ذهنیت دی چې ټول انسانان لري وای تاسو راسئ وای که د الله جل جلاله څخه یو شی غواړئ و ولې اجرا نه کوي الله جل جلاله ولې چې زه ښه نه کړم ولې چې پیسې رانه کړې ولې زه دا شی نه لرم ولې هغه شی نه لرم شکر نه کوې که راته چې شته رارسېږي و ځورولو ته د ځان رارسېږي نو کوشش وکړئ خپل ځان ونه ځوروئ او د خپل د بدن د عکس العملو سره ځان نورماله وچلوئ راځو وایي انزال ممکن په یو وخت کې وسي او یو وخت کې ونسي او یا بیخي ونسي یعنې د میړو معاینه کیدای سي اول میړه انزال سي بیا وروسته میرمن انزال سي یا اول میرمن انزال سي وروسته میړه انزال سي یا بیخي میرمن انزال نسي او یا هم نارینه بعض وخت امکان لري انزال نسي دغه موضوعات ډېر جدي مه نیسئ چې تاسو په انزال کې مشکل لري بعض وخت نارینه ژر انزال کیږي نو دوی داسې فکر کوي چې والله زه کمزوره یم زه یو مشکل لرم نه خیر د انزال اړوند مشکلات هېڅ وخت ستاسو جسمي دومره جدي مشکلات نه دي چې تاسو باید جدي ونیسئ یا هم د شرم او د کمزوري احساس وکړئ مخصوصا نارینه ډېر په دا بخش کې د کمزوري احساس کوي مایوسه کیږي ما مایوسه کیږئ بلکې د دې پر ځای چې مایوسه سئ پر ځان باندې اعتبار ډېر کوي او دغه وکړئ صبر ولرئ په جنسي رابطه کې کوشش وکړئ مشاورې واخلئ خو یو شی په یاد ولرئ زه مشاوره آنلاین نسم درکولی جنسي مسایلو مشاوره خپله په کلینیک کې مؤثره تمامیږي ځکه چې ستا د بدن چکاپ به زه در وکړم چې ته په څه حال کې زه خو په تلیفون کې نه پوهېږم چې ستاسو بدن په څنګه حال کې دی او جادوګره هم نه یم یو شی په یاد ولرئ وایي حرص د مال هغه انسان چې د حرص لري د مال چې هر څومره مال ټول کړي بیا هم نه په خوشحاله کیږي نو تاسو د دې لپاره چې ښه جنسي رابطه ولرئ د اوږد انزال دپاره حرص مه خورئ حرص مه کوئ چې باید اوږد انزال ولرم دغه حرص د دې سبب کیږي چې ستاسو د انزال کې مشکلات منځته راسي وایي په انزال کې ګټور مسایل دا دي یو سین دی هر څومره چې انسان ځوان دی هغومره خوندور انزال تجربه کولی سي خو چې څه رقم ژوند ځي دغه رقم نو ډېر شیان بدخونده کیږي بل د رابطې تعداد هم څومره چې تاسو ډېر رابطه نیسئ هغومره به ستاسو انزال ښه وي یعنې که ستاسو د جنسي رابطې تعداد په هفته کې مثلا یو واري که هغه کس چې په هفته کې 3 وارې رابطه نیسي د هغه جنسي رابطه به پر ښه او بل ډېر تحریک تاسو هغه کسان چې جنسي رابطه نیسئ هغه کسان چې د ښځې د کلیتورس ناحیې سره او د نارینه د قلم د سر نوک سره د ګوتې په توسط تماس لري دوی ډېر ښه انزال ترلاسه کولی سي وایي د انزال وخت اړوند ډېر غلط باورونه سته کوشش وکړئ دا باورونه کنټرول کړئ او په دې پوه سئ چې انزال امکان لري د بعض چا د 1 دقیقه د بل بعض چا د 8 دقیقه ته چې په 1 دقیقه کې انزال لري 8 دقیقو ته په یو دم نسي رسېدلی نو ډېر غم یې مه کوه او صبر واوسېږه او د دې دپاره ښه متخصص ډاکټر پیدا کړه ښه سکس کلینیک پیدا کړه خپل درملنه وکړه نسي
نشې کولی ته په خپل ځان باندې بې له دې چې رسمي مهارتونه تا ته در زده کړول سي ته خپله هر څه منیج کړې چې دا ناممکنه ده نو ځان ته وخت ورکړئ. وایي انزال په نارینو او ښځو کې د شدت اندازه لري. بعض وخت انزال ډیر شدید ډیر خوندور وي، بعض وخت میانه وي، بعض وخت بې خونده وي، بعض وخت یو رقم وي، بعض وخت بل رقم وي. ګرد عمر انزال ته په یوه رقم مه ګورئ. لکه څه رقم چې موږ غذا خورو، یوه ورځ موږ چرګ پوخ کړو یو رقم خوند کوي، بله ورځ یې بل رقم خوند کوي. نو باید موږ ډیر تاکید پر دې ونه کړو. هغه کسان چې په کور کې پر اشپزي باندې ډیر جنګونه کوي خو په کور کې تاوتریخوالی منځته راځي، نو جنسي رابطه هم دغه رقم ده. که ډیر تاسو په جنسي رابطې باندې تاکید کوئ ستاسو په کور کې تاوتریخوالی راځي. نو کوشش وکړئ چې ډیرې جدي منیسئ. فشار او انزال څنګه یو شی دی؟ انزال یو ډول یو فشار دی، یو احساسات دی، جوش دی او یو ډول باجوشه خوند دی. په بدن کې د ګرمۍ احساس دی، د ارامۍ او سکون احساس راولي. خو بعض وخت کیدای شي دغه احساسات را نه ولي، بعض وخت ارامي او سکون نه وي، بعض وخت د جنسي رابطه یو رقم وي، بعض وخت بل رقم وي. که ته د دغه جنسي رابطې د ډولونو سره ځان عیار نه کړې نو ته به ځورېږې لکه هغه احمق انسان چې په کورنۍ کې همیشه پر اشپزي باندې جنګ کوي. نو هغه څوک چې انزال ته ډیر اهمیت ورکوي هغه امکان لري هغه کس په رقم اوسېږي چې پر غذا یې هر وخت جنګ چې ولا دا داسې خوند و دا آس. نو کوشش وکړئ خپل بدن ومنئ، خپل بدن سره ځان عیار کړئ. وای کله شهوت او انزال یو ځای نه وي، هم په ښځو کې هم په نارینه کې. بعض وخت چې شهوت راوپارېږي لیکن انزال ته ونه رسېږي، ډېرې تشویش اړوند مه کوه. اټس اوکې. نو بل وای د انزال شدت چې دی په سن پورې اړه لري. هر څومره چې سن ځوان وي هغومره شدت یې ښیي، خو هر څومره چې سن ډېرېږي ستا تجربه هم ډېرېږي نو بیا هم امکان لري چې جنسي رابطه ښه سي. بعض انسانانو سن لوړ سي خو په جنسي رابطه کې هنر پیدا نه کړي ځکه چې دوی هغو په حقیقي ژوند کې هم شاید هنر نه پیدا کړی. هنرمند کس هغه دی چې خپل جنسي تجربه ډیره کړي. د ملګري سره شناخت، د ژوند د ملګري شناخت، د هغه سره مینه، د هغه سره عاطفه، ارزښت، دا شیان هم زموږ پر انزال باندې ډیر تاثیر کړي. او بل د شخص ذهني جوړښت چې د شخص ذهني جوړښت سره کم دی د جنسي رابطې اړوند، دا هم ستاسو په جنسي رابطې او انزال باندې ډیر تاثیر کړي. یو شی په یاد ولرئ د جنسي روابطو اړوند دوا یا کریمونه استفاده د کریمونو استفاده ډیر کیدای شي تاسو ته جانبي عوارض ولري. د دې لپاره چې تاسو د جنسي رابطې لپاره کریم یا هم کوم دوا واخلئ باید یو ډیر تکړه متخصص ډاکټر تر څارنې لاندې واوسیږي. راځو تر اوسه پورې موږ په نارینو کې ګډ وو. د ښځې د انزال اړوند څلور ډیر جالب موضوعات درته ووایم. یو دا دی چې د ښځې انزال په تجربې پورې اړه لري. هر څومره چې ښځه په جنسي رابطه کې تجربه ډیریږي هغومره د دې د انزال حرکت او د نارینه سره همکاري ډیریږي او ښه کیږي. وایي ښځه امکان لري څو ځله انزال سي بې له دې چې وقفه پکښې ولري، خو نارینه دغه کار نسي کولی. نارینه د دې دپاره چې دوهم پله انزال په منځ کې وقفې ته ضرورت لري. درېیم موضوع چې د ښځو د انزال اړوند ډیره جالبه ده هغه دغه ده، وایي چې ښځه دوه رقمه انزال ته رسیږي، یو د کلیتورس ناحیې اړوند او بعضې ښځې بیا د واژن دننه د دخول په وخت کې دوی انزال ته رسیږي. دغه ښځې چې په د واژن د لارې انزال ته رسیږي دوی په جنسي رابطه کې ډیره عمیقه تجربه لري، او هغه ښځې چې په بار بار انزال ته رسیږي او بیا خپل انزال منسجم کولی شي، دا هم هغه ښځو څخه چې دي چې تجربه لري او مهارتونه یې زده یي تر څو ښه جنسي رابطه هم خپله ولري هم نورو ته یې ولري. او څلورم موضوع دا ده، وایي هېڅ فرق نه کوي که څه ښځه انزال ته ونه رسیږي، دا تشویش وړ خبره نه ده. د ښځې دپاره لازم لار دا ده چې چټکه جنسي رابطه ومني، یعنې هر وخت چې د میړه زړه وي دا جنسي رابطه ورسره ولري، داسې بیا په هم د میړه رواني حالت کنټرول هم د دې. بل راځو ژر انزال. د ژر انزال اړوند خبرې کوو چې اول زه تاسو ته ووایم دا انزال یا ژر انزال یو امتحان نه دی. دا انزال چې تاسو وایاست چې ولا دا امتحان دی باید شل نمرې پکښې واخلم، نه خیر. دا اسرا ته چی شي کوې؟
نو ژر انزال یو امتحان نه دی چې تاسو امتحان اخلي او باید 20 نمرې پکښې واخلي، بلکې پر ځای دا ژر انزال داسې یو شی درک کوي تاسو چې تاسو په خپل وجود کې یو کار کوئ، څومره چې ستاسو توانایي ده هغه مو وکړه، په هغه خوشحاله واوسېږئ. که تاسو هر څومره خپل د وجود څخه ستاسو توقعات ډېرېږي، هغومره ستاسو انزال کمزوری کېږي او تاسو بې خونده کېږي. نو کوشش وکړئ پر ځان اطمینان ولرئ، خپل د بدن هغه جوړښت چې هر څو دقیقې تاسو کولی شئ انزال ته ځان ورسوئ، هغه باندې قناعت وکړئ، صبر ولرئ او د ښه انزال دپاره علم حاصل کړئ. بل وای د انزال څخه مبهم ویره په زړه کې به لري. بعضې انسانان د انزال څخه ویره لري، وایي زه باید ښه انزال ولرم. دغه زه باید ښه انزال ولرم د دې سبب کېږي چې تاسو ښه انزال ونه لرئ. د دې دپاره چې ښه انزال ولرئ تاسو باید هڅه وکړئ چې په ښه توګه خپل بدن ومنئ. د ځان منل، د خپل بدن د کار منل، خپل د بدن د توانایي منل په تاسو کې اعتماد به نفس رامنځته کوي. اعتماد به نفس د دې سبب کېږي چې په بې له دې چې تاسو پوه شئ ستاسو د ژر انزال د مشکل درملنه وسي. خو که ته ډېر فوکس پر دا کوې، ډېر فوکس چې پر دا باندې چې ولا زه باید ژر انزال نسم، دا خپله تا مضطربه کوي، مبهم ویره منځته راوړي او ستا د ژر انزال سبب کېږي. خو که ته خپل بدن ومنې، خپل د بدن عمل کرد ومنې، خپل د بدن وخت ومنې، دا د دې سبب کېږي چې ته خپل د ځان باندې اعتماد به نفس چې کوي سي. کله چې اعتماد به نفس کوي سو نو هغه د دې سبب کېږي چې ته ډېر ښه انزال ولرې. او ډېره بخښنه غواړم، زما لور ګروپان ګډه راباندې بند کړله، اوس چې دا لږ رڼا هم ده هغه د نویشتو د څراغ ده، نو لور مې یو څه شیطانه ده. ډېر بخښنه غواړم چې ویډیو خرابه سول او مننه کوم چې تر دا مهاله پرې مو غوږ نیولی و.